ستا دا جرأت سبحانه جی ملک صاحب د وټه نه ایسي غم کوه دې ګرمۍ ته زه بقایا د ټینګې نه یم ٹھیک ته جی او که نه پوه شولې دا ګزار دې په کوم حساب باندې وکړو ملک صاحب ما خو نه دی ستا دونه جرأت چې په ما دې ګزار وکړو خدای نو که ما کړی بس نو چا وکړو د دې طرفه راغلی راوړه چپاړه راوړه ملک صاحب دا وګوره زما خو سپلی دی ما وی چې تا څنګه په ملک باندې اټیک وکړو دا خو ماته د زنانه چپړه ښکاري او الله مې دې نه خطا کوي تازه تضادات چېرته په یو کور کې پیدا شوي دي خو دا په دې کلي باندې الله ډېر غټ رحم کړی چې ملک شته او دستي فیصلې کوي د دې فیصله به م کوو چپړه د سره یې لکه ناظره جی بوټي خو تباه او برباد شو لکه ملک صاحب ما پسې شپېته جواب وکړه خو دا نه راځي دا چمتو هلکه د چمتو دا جرأت ته راځه دی زه د کوټې نه بار کوم چې دی زما کار نه کوي او دا چمتو دا ملک به دنه وزګار کړم دا ملک مړه دې کړم غرقه شوم ما سره به جاخي نه دې پرېږدم ستا تا الې غرقه دې کړم که نه دې پرېږدم ته به مانه چېرته ځې ته به زمانه چېرته نه به ځې رانه دا جرأت چې تا په دې ملک صاحب ملک صاحب دا چمتو کور دی لار دنه خطا شو جنګ خو مسلمانه د پاکستان او د بھارت نو شو لکه دا کوم غرګي چې دوی ورول ملک صاحب ښځه تمانچې له لاړه او بوړي وو دا څه چپړې دې سپلې دې څه کړې ملک صاحب به د منډې مخه میدان اوچتې کړې لکه ته ما په دې پوهه که د دې ښځې نه بیا په رموز کې تپوس کې دې دا دونه غټ لرګی څنګه چوت کړی و والله ملک صاحب خو راته پته نه لګي چې دا صاحب پېښه خوري راځه کلي ته راځه دغه ته حجرې ته کېنه ټول کېنه ملک صاحب ټول ناستي راځه څنګه مشره ښی قاري صاحب ښی څنګه امیره خیر دی یه لکه امیره تا خو مخ ته بالټې اچولې خیر خو دی که نه نه بس خیر دی صاحب لکه نو آرډر کوه الله ولي نو دا ته څه ګډې وډې وې مړه خیر دی و خیر دی څه چل شوی بس هغه بله ورځنۍ مسله ده که نه ملک صاحب بس ښه ټانکې مانکې خو ورغلي که نه ملک صاحب زما خو ټانکې ورغلي خو خفه خدای شته په تا باندې ومه ځکه چې پټکی دې را پرېوتو ته خو زموږ د کلي مالک یې ډېر خوشي کار شوی دی ډېر خوشي کار خو هلکه بس پرېږدوې اوس څنګه راغلي دا کسان مسان څنګه راغلي په دې مې پوهه که ملک صاحب خبر ډېره لرې تللې ده خبره ډېره لانجې ته اورېدلې څنګه ما پوهه که نه پوه نه شو بس مړه ملک صاحب تا به یو متل اورېدلی وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي بېشکه ملک صاحب ښځه ما پرېښوله داسې وې ولې لکه ملک صاحب تا ته خو د دې ښځو پته ده چې په نه خبره باندې جاخي د وړې خبرې نه به سمه غټه خبره جوړه کړي خو چې کور ته به زه د کار نه رالم نو جاخي بوډۍ مور مې د په کټ کې پرته ده د هغې سره جګړې او جاخي نیکه مې دی د هغه چې خدمت نه کوي نو الټه پسې خبرې کوي الټه ورته خبرې کوي ملک صاحب نو زه خو انسان یم که نه موږ خو سړي یو چې کار پسې وځو په دې 10 روپو پسې ګرځو چې 10 روپۍ را پیدا کړو دوی له کور ته راوړو نو جاخي چې راشو
موږ وایي کور کې به دمه شو دوی جاخې شروع کړي. نه نو اوس مطلب پرېښوده خو بیا راولو که نه داسې خبره خو نه ده. نه ملک صاحب داسې مې نه ده پرېښي. طلاق مې ورکړو. طلاق دې ورکو؟ طلاق مې ورکړو ملک صاحب. د خدای تعالی ظالمه دا دې څه وکړه؟ پوهېږم چې د دنیا د ټولو نه عظیم الشانه غلطي او ګناه مې کړې ده، خو ملک صاحب داړه نه دی، داړه مې پوخ شوی. ګوره چمتو ستا خبرې ډېرې درنې او د وزن نه ډکې وې، خو زمونږ په دې معاشره کې خاص کر دا سړي دوی هم ډېره زیاته تیزي کوي. اصل کې زنانه خو تا ته ښه پته ده چې هغوی ته راشي نو تا ته به لازم یو جاخه مخې ته کېدي چې نن دا چلو شو نن دا، خو سړو له دا پکار دي چې ښه ورته وکړي او ایسته ته به ځان ریلیکس کښېني یا ته ویده شي یا مطلب نور څه کار کې مصروف شو چې بیا هم تا ته پته ولګېده چې یاره دا زنانه اوس په ما پسې مې دا ښځه نښتې ده او خبره ډېره بل طرف ته ځي او د طلاق خبره پکې راځي، نو بس وبس کا او د کور نه وځه. ملک صاحب ما د غوسه په دې رااله و چې ته به دا بوډۍ مور او دا نیکه پرېږدې، نو لکه داسې څنګه په یوازې پرېږدم او ماله به وایي بېل کور نیسي. غلط کار یې کړی، انتهایي غلط کار یې کړی دی. خو داسې کار کوو چې طلاق ته ورته پوره ورکړی که درې دې ورکړي که نه یو دې ورکړی. درې طلاقه شوي دي، په مولوي صاحب پسې ورغلی یم، مې په دې خپله خبره ستومانه یم، خفه یم پې، دماغو مې کار نه دی کړی، اوس څه چل وکړم؟ نو مولوي صاحب راته بیا خبره وکړه. ټیک ده، مولوي صاحب خو برته دا خبره کړې که نه چې دا کومه ستا دا ټبر چو دا به څلورو میاشتو ته بل سړي ته په نکاح کول غواړي، نو هغه سلسله کې تاسو راغلي یې که نه څه حساب دی ما پوهه که او بس ملک صاحب ما ویله که زه به د خپله خبره باندې خفه یم او نو اسلامي په طریقه باندې به داسې کار وکړو، دا زما د نیکه د نیا نوسی دی، نو ما وی خپل سړی دی ده ته بیا په نکاح کړو، نو څلور میاشتې پس به بله بیا دا طلاق ورکړي، واپس په زما ښځه شي. ده دی په نکاح کې نو ټیک ته که نه، بس چې دی پې رضا دی او ته پې رضا یې، نو بس قاري صاحب خدای تیار نه دی نکاح به دله وتړو. ملک صاحب دغه خو پې رضا دی، خو مسئلې د ورور جوړه کړې ده، وایي چې ستا نه قصه ختمه شوې ده، اوس پې زه خپل کور ته بوځم، زما خوښه ده چې زه ورسره څه کوم، ستا پکې کار ختم شو. دا یې رور دی. ښه تی رور یې او ملک صاحب زما خور ده. نو خو ټیک ده نو چې دلی ورکوي خو په دې کې غوسه نشته که نه. نو ملک صاحبو مسله دا ده چې څنګه دی همدغسې دا ملګری دی، ده چې دا کوم وال ټکول کړي سبا به سره همدغه لنجي، د دې وجې نه زه خپله خور سین ته نه غورځوم، همدغه مسله ده. اميره دې ځای کې خو تم ملامت یې. ګوره نو تا وال ټکول ولې کول؟ ملک صاحب تا ته وختي ما وویل چې په جنګ شي، چې تنګ شي نو په جنګ شي. ملک صاحب ته په خپله باندې سوچ وکړه چې زما 900 روپۍ دیاړي ده، جاخه شروع د کم ځای نه شوه چې ته 900 روپۍ دیاړي او ته ورته وایې چې په هفته کې ماله 2 جوړې راوړه، ماله پیزار راوړه، ماله پیزاګټ له چکر راکړه، ماله پلان، نو زه به تا له چکرې در کوم که زه به د وړو غوړو غم کوم. نیکه بیمار دی، طلاق خبره د کم ځای نه شروع شوه، ښځه خو هغه ښځه د ملک صاحب چې ستا په سخته کې تا ته په سخته کې ودرېږي، بالکل چې ستا د مجبورۍ نه غلطه پیدا نه اخلي. طلاق مې پسې ورکړو چې زما نیکه بیمار دی وغیره دیکه ورکړه، 10 شیخ پې ماته، نو کم سے کم دومره ظلم هم نه دی. غلط کار یې کړی. خو بهرحال بیا هم چې کم دی که نه، نو موږ له کوشش پکار دی چې داسې حالاتو کې او داسې سچویشن کې یو طلاق ورکړي، نو ځه چې یو طلاق ورکړي دوو کې بیا هم چې کم دی نو خبره جوړېږي. خو تا چې کوم دی 3 ورکړي دي نو په دې کې اوس څه نه کېږي. لہذا امیر داسې کار کوو، تاسو ما ستاسو د خوراکۍ سره میلاو کوئ، زه د هغې نه یو څو ته پوښتنه کوم آیا که دا کس د هغې ویلې چې او زه د سره زما نکاح وکړي خو ټیک ده، که هغې وایي چې زما دی هلک سره نکاح مه کوئ، نو بیا ستاسو خوراکۍ ده چې چاله یې ورکوئ او که چاته کور کې کېنوئ، بس هغه ستاسو کار دی. ته راځه ما دې ماشومې سره میلاو. ټیک دی ملک صاحب، سمه ده، خوښه مې راځه. نظره دوی له چی ووایه ښه چی دغه که ملک صاحب دا دراله خبرې اوس په خپله وکړئ. اله قرانګو دا خو جوهي چا اولاد لکه دا خو زه ټیک ته به دې ته وایه ځه زه دا خو ماشومه جینۍ دا خو سخت زیاتی یې کړی دی، سخت ظلم یې کړی. ځه ته کور ته ځه، ته راځه هلک.
امیره دا جینۍ خو د طلاق لایق نه وه ملک صاحب نه وه او جینۍ هم نه ده ماشاءالله 15 کاله عمر یې دی او جی نو ملک صاحب پوره رشته مو له ما سره وکړله زه به یې ډېره ښه ساتم لکه د مار ورک شه مړه تا ځان ونه ساتو نه بس وساتې ته کار څه کې زه جی جهانګیر خان او اربازي سره د کوکینګ کار کوم کور کې کار کې نه جی مطلب مې دا دی چې پخلی ولګوم ورک شه مړه به داسې کار به وکړو شیخ استا که خوښوي او امیر استام که خوښوي که نه او زما دا ناظر هم ناست دی نو په دې جینۍ خدای شته زه ډېر زیات خفه شومه ډېره ماشومه جینۍ ده ماشومه نه ده جی ښه نو لحاظه زما د کور کلي خبره ده او زما د ګاونډ خبره ده زما د خپل کور خبره ده نو زه نه غواړم چې زمونږ د عزت ته بار تار تار شي نو لحاظه دا د زخرو دا ګوټ په زه تېر کړم او دا جینۍ به موږ په نکاح کړو څنګه دې خوښه ده زما خو نه ده خوښه خدای دې غرق نه که مطلب ستا روندار به ښه ځان یادوم ښه بیا مې خوښه ده ټیک ده صحیح ده نو بس دا قاري صاحب ته راوړه چې دا نکاح دا سیستم برابر کړو که نه او زه ما ته ورشه انشاءالله 4 میاشتې بعد دې ته په خپل امانت پسې راځه خو خبره واوره بیا داسې بېتخشا غلطي ونه کړې ښه ځه ورشې ځه ته ایسار شه ته ایسار شه ځه هلکه چمنیه پاسه شابه ورشه منډې ارباز خان به انتظار کړي چې وله پخه که قاري صاحب ته راځم ته داسې کار کوو چې بس خبره کوو تاسو ورشئ که نه او هلته کې سیستم برابر کوي او د نکاح رور زه سیټ کومه یا به د نکاح رور شي او دا نکاح تړو سمه ده ځه ورشه ځه منډې هله لکه ناظره جی ملک صاحب څونه ټیم واړو په دې ګاډي باندې یاره تادي کوه ځو ملک صاحب ما وی دا ګاډی کمزوری ده چې است بدل کړو نو ښه به نو ټیک ده که نه دا به لرې کړو چا سره وګوره که امجي ګاډی ورسره وي چې بس شوړی یې راوباسو لکه د مار صحیح ده ټیک ده چا سره خبره وکړه ښه نو ورشه ناظره چې څوک دې منډې څوک راغله په دې ټیم هلکه د ناظر دا خبره ټیک ده دا ګاډی بدلو مو ډېر غټ ټیم یې راسه وشو خلکو پېژندلی زموږ خو ډنډې خټې سیوا دي ملک صاحب ښځه دې غواړي مړه دې بګوې نه خو اوس زه د کوره ووتم او دا بیا ما غواړي دغه نه چمتو راغلی وایي ښځه دې راوباسه ورشه ویې باسولی که نه زما نه ستا ښځه غواړي ویې راویې باسه زما ښځه غواړي ویې باسه او د ضرورت څنګه وشو چې دا خبره دلته وکړه ته راځه ما پسې ستا دا جرت چې تا زما ناظر ته وایې چې ورشه ملک ته وایې چې ښځه راوباسه مړه ته پښتون او که انګریز یې ملک صاحب خدای شته که داسې ورته ما ویلي ما ورته وویل ملک صاحب ته اواز وکړئ زما هغه 4 میاشتې برابر شو هغه مسله کې راغلی یم چمتو یم ښه ته چمتو یې جی ملک صاحب یاره که چمتو ته خو خبر نه شوې که نه باچا نه که نه ملک صاحب زه دغه مسلې راغلی او که نه هغه جینۍ خو چې کومه وه خو یاره میاشت پس وفات شوه نو ته داسې کار وکړه لحاظه ما خو تا سره واده هم کړې وه که نه چې انشاءالله 4 میاشتې پس به زه چې کوم دی نو دغه زنانه تا ته حواله کوم خو د الله د طرفه وه بس تا پکې قسمت نه او بس وفات شوله خو زه تا ته هم یم او دې ملګرو ته هم یم چې داسې په وړو وړو خبرو باندې خپل کورونه مه ورانوئ ځکه د طلاق دا داسې مسلې دي چې دا ډېرې نازکې مسلې دي ګوره که ګورنمنټ هم ته لاړ شي که نه هغوی هم تا ته اکثر وایي ورېږه اخوا دېخوا اړی رړه دي ورشه ملاقات وکړه دا هغه وایي کیدای شي دا خاوند او دا ښځه خپل بیا یو ځای شي نو په دې وجه باندې دا ډېر ریسکي مسلې دی او اسلام هم د دې خبرې اجازت تاله نه درکوي چې ته دې په نه څه خبره رالګه او ته په ما طلاق کوي نو په دې خبرو کې موږ له ډېر زیات احتیاط پکار دی او ته مه خفه کېږه الله به دې بیا کور آباد کړي او داسې قسم سچویشن بیا رانولې ټیک ده